ځینې هیوادونو په دې کار شروع کړی دی چې په راتلونکي کې روباټیک پوځونه جوړ کړي، یعنې دوی غواړي چې داسې جنګي روباټونه، داسې جنګي ماشیني انسانان جوړ کړي چې په راتلونکي وخت کې به د دوی نظامي سیستم پر مخ وړي، چې دا پوځونه به دومره قوي وي چې د نړۍ هیڅ هیواد، هیڅ طاقت به هم ونشي کولی چې د دوی پر وړاندې جنګ او مبارزه وکړي. همدارنګه ساینسپوهان په دې بوخت دي چې په راتلونکي کې داسې یو کمپیوټر جوړ کړي چې مستقیما به د انسان له دماغ سره په اړیکه او تماس کې وي. په دغه موضوع باندې هم رڼا اچوو چې لومړی کمپیوټر څنګه رامنځته شو او څه ډول و. د کمپیوټر ساینس تاریخ را سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ځینې هیوادونه داسې پلانونه لري چې موږ لا تصور هم نشو کولی، چې له دغو هیوادونو څخه چین، جاپان، امریکا، هندوستان، شمالي کوریا او دې ته ورته نور هیوادونه دي. دوی غواړي چې خپل نظامي یا هم پوځي سیستم دومره قوي کړي چې په راتلونکي وخت کې هیڅ هیواد هم ونه توانیږي چې د دوی پر وړاندې مقابله وکړي. همدارنګه دوی غواړي چې خپل اقتصادي، صنعتي، همدارنګه تعلیمي سیستم، یعنی په هیواد کې چې کوم سیستمونه دي، هغه کارونه چې انسانان یې ترسره کوي، دوی غواړي چې دغه ټول سیستمونه روباټیک کړي، یعنی دوی غواړي چې دغه ټول سیستم د آی په واسطه وچلوي. چې دغه هیوادونو اوس داسې روباټونه او ماشیني انسانان جوړ کړي دي چې کولی شي خبرې وکړي. An eager crowd, bright lights, and the Bloomberg tech sign. Basically, a sea of humans with tech devices probably tweeting about how an android is stealing the show. کولی شي له یو ځای څخه بل ځای ته تګ وکړي. کولی شي منډه ووهي. کولی شي چې هر ډول تخنیک یا هر ډول حرکت ترسره کړي. کولی شي چې د هر ډول جنگ تخنیک او تکتیک ولري. دوی کولی شي چې معلومات ذخیره کړي. دوی دومره علم او پوهه لري، دومره معلومات لري چې له موږ انسانانو سره هم دومره علم او پوهه نشته. په ډېر نږدې وخت کې به داسې روباټونه، ماشیني انسانان جوړ شي چې هر ډول کار به کولی شي، هر ډول هنر او هر ډول مهارت به یې زده وي. اوس راځو چې دغه روباټ یا ماشیني انسان څنګه کار کوي. روباټ داسې یو ماشین دی چې د انسان پر ځای کارونه ترسره کوي. دا د کمپیوټر د پروګرام، سنسورونو او د مصنوعي ځیرکتیا یا هم AI په واسطه کنټرولېږي. ځینې روباټونه ډېر ساده وي، لکه فابریکو کې یا هم کارخانو کې ترې کار اخیستل کېږي. ځینې نورې بیا دومره پرمختللي وي چې هر ډول کار ترسره کولی شي، هر ډول مشکل سخت کار په ډېره اسانۍ او چټکتیا سره تر پای رسولی شي. روباټونه مختلف او ډول ډول وي، لکه صنعتي روباټونه چې په فابریکو کې د رنګ کولو لپاره، د ویلډینګ کولو لپاره، همدارنګه د پرزو د یو ځای کولو لپاره کاریږي. لکه مثلا د موټر د جوړولو یا هم ډیزاین کولو روباټونه چې هر یو روبوټ ته خپله مشخصې او ځانګړې دندې ورسپارل شوي چې هر یو روبوټ یې په ډېر منظم او په ډېر ښه شکل سره خپله دنده ترسره کوي تر څو موټر په سمه توګه ډیزاین او جوړ کړي. تاسو په ویډیو کې لیدلی شئ چې روباټونه دغه ډول کار کوي، دغه ډول موټر ډیزاینوي او جوړوي. دویم یې خدمت کوونکي روباټونه چې په روغتونونو کې، په کورونو کې، په دفترونو کې، همدارنګه په هوټلونو کې ترې کار اخیستل کېږي تر څو له خلکو سره مرسته وکړي. دریم ډول یې پوځي یا هم نظامي روباټونه چې د څارنې لپاره، د بم شنډولو لپاره، د جګړې او د جنګ کولو لپاره استعمالیږي. لکه مثلا د جیټ طیاره یا هم ځینې راکټونه او میزایل چې د کمپیوټرونو په واسطه کنټرولېږي. څلورم ډول یې طبي روباټونه دي چې له ډاکټرانو سره د جراحۍ یا هم د عملیاتو پر وخت ډېر دقیق کارونه ترسره کوي او ویل کېږي چې په ډېر نږدې وخت کې به داسې روباټونه جوړ شي چې
وبه کولی شي چې هر ډول عملیات ترسره کړي. پنځم ډول انسان ته ورته روباټونه دي چې د انسان په څیر بڼه لري، د انسان په شان خبرې کوي، د انسان په شان چلند کوي، لکه د صوفیا روباټ او د آسیمو روباټ. بل ډول یې څیړنیز روباټونه دي چې په فضا کې، کائناتو کې، په ستورو کې او په سیارو کې او همدارنګه د سمندر په ژورو کې څیړنې ترسره کوي. د روباټونو وړتیا دا ده چې په دوامداره توګه کار کولی شي. دوی ستړي کیږي نه، په ډېرې چټکۍ سره هر کار پر مخ وړلی شي، هر کار په ډېر دقت سره ترسره کوي. خطرناکو ځایونو ته ننوتلی شي، یعنی هغه ځایونه چې انسانان ورته نشي داخلېدی. روباټونه کولی شي هغه ځایونو ته په ډېر محفوظ او په ډېر اسانه شکل سره داخل شي، لکه د جګړې میدان یا هم فضا ته. روباټونه ډېرې ګټې لري چې د انسان کارونه کموي، په خطرناکو ځایونو کې کار کوي، همدارنګه 4 ساعته بېلې وقفې کولی شي چې دوی هر ډول کار ترسره کړي. هر څه د ګټې په خوا کې نقصانات او تاوانونه هم لري، چې روباټ هم ځینې زیانونه لري چې جوړول او ساتل یې ډېر لګښت ته اړتیا لري. د انسان د کارونو ځای نیسي، یعنی انسان ته به لږه مکملاو شي چې کار وکړي. همدارنګه که د جګړې یا غلط ځای لپاره وکارول شي نو ډیر زیات زیان رسولی شي. ویل کېږي چې په راتلونکي کې به روباټونه لا ډیر هوښیار شي، ښایي د انسان احساسات او ټولنیز چلند هم زده کړي. ساینسپوهان وایي که کنټرول پرې ونه شي کیدای شي انسان ته خطرناک تمام شي. یعنی ځینې ساینسپوهان وایي چې کیدای شي دغه روباټونه په راتلونکي کې دومره هوښیار شي چې دوی په خپله وتوانېږي چې نور روباټونه جوړ کړي. که چېرته د دوی استعمال غلط وشي یا د دوی نظریه بدله شي نو کیدای شي چې د انسان پر وړاندې جنګ او جګړې ته آماده شي، یعنی دا به انسان ته او نړۍ ته ډېر خطرناک تمامه شي. اوس راځو د کمپیوټر تاریخچې ته چې لومړی کمپیوټر څه ډول و او څه ډول کار یې کوو. د زیاتو خلکو په وینا سره د نړۍ لومړی کمپیوټر د اباکس په نامه یادېده چې 3000 کاله مخکې په مصر، چین او یونان هیواد کې ترې کار اخیستل کېده، چې له دغې څخه به یوازې په حساب کې کار اخیستل کېده، یعنی جمع، تفریق، ضرب او تقسیم عملیو کې ترې ګټه اخیستل کېده. په لومړي سر کې دا د تختې پر سر کرښې وې چې خلکو به پرې تیږې ایښودی او د دغې په واسطه به حساب کاوه، چې بیا وروسته د لرګي په چوکاټ بدل شو او په هغې کې د مرۍ دانې کېښودې، کوم چې تر ننه پورې په ځینې هېوادونو کې استعمالیږي، چې دا اوس هم ډېر استعمال لري، چې تجربه لرونکي خلک پرې د څو ثانیو په دننه کې ډېر لوی شمېرونه حسابوي. نن هم په چین او جاپان کې ماشومان د ریاضي د زده کړې لپاره د اباکس څخه کار اخلي، ځکه ذهن ته تیزوالی ورکوي. چې بیا وروسته په 1442 میلادي کال کې د بلیز پاسکال په نامه یو ریاضیپوه فزیکپوه و چې د لومړي ځل لپاره میخانیکي کمپیوټر جوړ کړ. کیدای شي چې تاسو د پاسکال نوم ډېر زیات په ریاضي او فزیک برخه کې اورېدلی وي، چې دا یو تر ټولو نامتو فزیکپوه ریاضیپوه و چې د لومړي ځل لپاره د یو میخانیکي کمپیوټر جوړ کړ، چې د دغه کمپیوټر په واسطه به موږ د تفریق او د جمع عملیه ترسره کوله، چې بیا دغه کمپیوټر د عالم د پاسکالاین په نامه ونوموه. چې بیا د ده څخه وروسته په 1830 میلادي کال کې د چارلس بیبیج په نامه یو عالم و چې د لومړي ځل لپاره یې داسې میخانیکي کمپیوټر ډیزاین کړ چې د اوسني کمپیوټر سره یې سمون خوړه، چې د همدغې دلیل په اساس خلکو دا عالم د کمپیوټر د فلار په نامه یاد کړ، چې دغه کمپیوټر د انالایټیکل انجن په نامه یادېده. دا ماشین میخانیکي و، یعنی د ګیرو او فلزي پرزو په اساس جوړ و، چې د نن ورځې د کمپیوټر اصلي برخې لرلې، لکه د معلوماتو ساتلو لپاره یې سټوریج یعنی میموري لرله، د شمیرلو لپاره یعنی د محاسبې لپاره یې پروسیسر لرل چې موږ ورته اوس سی پی یو وایو، د معلوماتو د دننه کولو لپاره یې د انپوټ سیستم درلود او د پایلې نتیجې ښودلو لپاره یې خپل د آوټپوټ سیستم درلود، چې دغه انالایټیکل انجن کمپیوټر کولی شو چې د زیاترو محاسباتو وړتیا ولري، لکه جمع، تفریق، ضرب او تقسیم. حتی کولی شو چې د شرطي عملیاتو لپاره ترې هم کار واخیستل شي، چې د نن ورځې کمپیوټر اساس د همدغې کمپیوټر د مفکورې پر اساس ولاړ دی. چې بیا وروسته په 1945 میلادي کال کې د نړۍ لومړنی برېښنایي کمپیوټر جوړ شو، یعنی دا هغه کمپیوټر و چې د برق په واسطه چلیده، چې دا د اوسنیو کمپیوټرونو څخه شمیرل کېږي، ځکه چې د برق په واسطه یې کار کوو. دا دومره لوی و چې د یوې لویې کوټې ځای نیوه، په ټنه ټنه وزن یې درلود او زرګونه څراغونه یې درلود. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د دغه کمپیوټر
چټکتیا او د سرعت اندازه دومره کمه وه چې د اوسنۍ زمانې زموږ یو کوچنی موبایل هم د دغه کمپیوټر څخه د چټکتیا او سرعت اندازه یې میلیونونه ځله زیاته ده چې دغه کمپیوټر ډیر لوی و، ډیر ګرمېده او د انرژۍ مصرف اندازه یې ډیره زیاته وه چې بیا همداسې د برېښنایي کمپیوټرونو د جوړېدو سلسله پړاوونه شروع شو چې بیا وروسته د 1950 څخه تر 1960 میلادي کاله پورې نوی نسل جوړ شو چې د ټرانزسټر په اساس یې کار کوو، کوچني و، تیز و او ارزانه هم و چې بیا یې بل نسل د 1960 څخه تر 1970 میلادي کاله پورې چې د آی سی اس پر اساس یې کار کوو په ادارو او خلکو کې عام شول چې بیا د 1970 څخه تر 1990 میلادي کاله پورې نوي نسلونه رامنځته شو چې د مایکرو پروسیسرز په اساس یې کار کوو چې شخصي کمپیوټرونه هم په دغه کلونو کې رامنځته شو. همدارنګه د کمپیوټر د جوړولو کمپنیانې هم رامنځته شوې لکه د آی بی ام پی سی کمپنی، د اپل کمپنی او د مایکنټاش کمپنی چې بیا د 1990 میلادي کال څخه را په دې خوا تر دې دمه ای آی رامنځته شول او د کمپیوټر په برخه کې ډیر زیات ستر لوی بدلونونه رامنځته شول. په دې رڼا اچوو چې په راتلونکي کې به کوم ډول کمپیوټر جوړ شي، خو د دې څخه تر مخه دا موضوع هم د یادولو وړ ده چې کمپیوټر ډولونه کوم دي. لومړی یو سوپر کمپیوټرز دي چې د نړۍ تر ټولو چټک کمپیوټرونه دي چې د هوا، فضا، اټومي انرژي او د علمي څېړنو لپاره کاریږي. دویم مین فریم کمپیوټرز دي چې د بانکونو او لوی ادارو لپاره لکه ګوګل، فیسبوک، یوټیوب، ټویټر، انسټاګرام، ټیک ټاک چې میلیونونه معلومات په یو وخت کې پروسس کوي. دریم مینی کمپیوټرز دي چې د منځني کچې ادارو لپاره استعمالیږي. څلورم پرسونل کمپیوټرز دي چې پی سی ورته هم ویل کیږي چې په کور کې او په عادي دفترونو کې ترې کار اخیستل کیږي. پنځم لیپټاپس او ټابلیټس دي چې وړوکي کمپیوټرونه دي چې موږ ترې په روزمره ژوند کې کار اخلو. شپږم سمارټ فونز دي چې موږ ته کمپیوټر په موبایل بڼه تغیر کړی دی چې دغه موبایل ته ویل کیږي چې موږ یې په روزمره ژوند کې استعمالو او په ګټې ډیر ښه پوهیږو. دا خبره ډیره د حیرانتیا ده چې ستا موبایل د 1989 میلادي کال د ناسا فضا څېړونکي ادارې د هغه کمپیوټر څخه زرګونه ځله چټک او بهتره دی چې هغوی د سپوږمۍ د ماموریت لپاره استعمالوه. یعنی د هغه کمپیوټر څخه بهتره دی چې هغوی ساینسپوهان د دغه کمپیوټر په واسطه سپوږمۍ ته لیږلی وو. اووم ډول کمپیوټر یې راتلونکی کمپیوټر دی چې کوانتم کمپیوټر ورته ویل کیږي. هغه کمپیوټر دی چې د انسان عقل ته ورته حساب کوي او داسې مسئلې حلوي چې اوسنی کمپیوټر نشي کولی. راځي په دې رڼا اچوو چې کوانتم کمپیوټر به کوم انقلاب رامنځته کړي. د ساینس په برخه کې به داسې ستونزې چې زرګونه کاله وخت نیسي په څو ثانیو کې به حل شي. د فضا، کهکشان، ذرات او د نړۍ پټ رازونه به افشا شي او انسان ته به نوره هم ژوره پوهه حاصله شي. د طبابت او روغتیا په برخه کې به نوي درمل او د ناروغیو درملنې په دقیق ډول جوړیږي. د سرطان، الزایمر او نورې پیچلې ناروغیو علاج حل به په زرګونه ځله چټک شي. د ای آی ځواک به څو چنده شي. داسې سیستمونه به جوړ شي چې د انسان په شان فکر وکړي او زده کړه وکړي. د نړۍ ټول اوسني کوډونه او پاسورډونه به ماتیدونکي شي، خو د کوانټم سکیورټي کوډونه به جوړ شي چې هیڅوک به یې نشي ماتولی. نړۍ د پرمختګ پر لور روانه ده. په ډېر نږدې وخت کې به په نړۍ کې د کمپیوټر ساینس او د ټکنالوژۍ په برخه کې یو ستر انقلاب رامنځته شي چې موږ او تاسو یې لا تصور هم نشو کولی. د تېرې یوې پېړۍ څخه را په دې خوا کمپیوټر ساینس چې له صفر څخه شروع او نن یې ټوله نړۍ پوښلې ده چې د نړۍ 80% کارونه د کمپیوټر ساینس پر مټ چلیږي. نو تاسو فکر وکړئ چې په راتلونکو 100 یا هم په 200 کلونو کې چې موږ به نه یو، نړۍ به په کوم سټیج او په کوم مرحله کې وي. نو دا اوس زموږ معلومات. که تاسو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او موږ فالو کړئ. تر بیا ښې چارې او د لوی الله په امان.